بسم الله الرحمن الرحيم. زموږ تاسو دوهم درس دی. اول لکچر دوهم درس دوهم ورځ درس دی. دا زموږ تاسو تېر ورځ اخري سلاید و، دلته موږ تاسو وینټرل او ډورسل باندې لږ بحث وکړي، خو هغه ناوخته و ډېر، داسې تېز مو ویلي. وینټرل او ډورسل دا د انټیریر او پوسټیریر په رقم دی. انټیریر پوسټیریر چې دی مثل موږ تاسو وویل چې د یو شي قدام مخالف دی نه. وینټرل او ډورسل چې دی، وینټرل هم قدام یا مخ ته ویل کېږي او ډورسل شاته ته ویل کېږي. فرق یې په دې کې دی چې وینټرل او ډورسل دا دوه ټرمونه چې دي، دا د هغه برخې لپاره استعمالېږي چې هغه په یو عضو پورې مربوط دي. اوس مثال د خبرې زموږ تاسې په وجود کې په قدام کې موږ تاسې ځینې خالګاوې لرو، لکه توراسیک کیویټي مثال د خبرې، لکه مثال ابډومینل کیویټي د نس خالګاه، مثال د خبرې پلویک کیویټي مثال سیری. دا خالګاوې د موږ تاسې د نس په قدام پورې مربوط دي. د نس د قدام یو برخه ده، موږ تاسې د وجود د قدام یو برخه ده، ځکه ته موږ تاسې وینټرل ویلی سو. او ډورسل بیا چې په خلف پورې مربوط دي، په شا پورې مربوط دي، اته موږ تاسې بیا ډورسل ویلی سو. مثال د خبرې دغه د سر دغه کرانیل کیویټي ده، مثال د خبرې یا دغه سپاینل کیویټي سپاینل کارډ کې چې موقعیت لري، دا په خلف پورې مربوط دي، ته موږ تاسې ډورسل کیویټیانې ویلی سو. یا مثال د ماهي کې تاسې په دغه شا کې دغه خار یا دغه دغه یې وینئ چې دا ته موږ تاسې ویل د ډورسل پارټ دی نه، شاته یې موقعیت لري. نو ډورسل وینټرل چې دی دا د انټیریر پوسټیریر څخه لږ فرق کوي. دا عموماً په عضو پورې مربوط برخې یا په قدام پورې مربوط یا په شا پورې مربوط. موږ تاسې نوی درس داسې شروع کیږي. دلته موږ تاسې ځینې پوزیشنز موږ تاسې وایو. په دې کې اول لاره موږ تاسې پرون وایو. پرون معنا پړمخې، پړمخې که لاس پړمخې، که مثال د خبرې وجود پړمخې، که وضو پړمخې، هغه ته موږ تاسې پرون وایو نه. لاین فیس ډاون یعنې پړمخې پروت دی، دا موږ تاسې پرون وایو نه. او بل سپاین دی. سپاین معنا چې بیا ستونی ستخ که لاس ستونی ستخ یا وجود ستونی ستخ پروت دی، هغه ته موږ تاسې سپاین وایو. لاین فیس اپ یعنې چې مخ یا لاس لوړې خوا ته متوجه وي، هغه ته موږ تاسې سپاین وایو. کوم چیرې ریډي دغه پرون چې دی په پی سره شروع کیږي، نو پړ مخ چې دی هغه په پی سره دی. او سپاین چې دی په سین سره شروع کیږي، نو ستونی ستخ چې دی هغه هم په چی سره دی، په سین سره دی. بیا به ان شاء الله نه یریږي. بل موږ تاسې دوه نور اصطلاحات لرو چې هغه یو یونیلیټرل دی او بل بایلیټرل دی. موږ تاسې تېره ورځ دوه اصطلاحات ویل چې هغه میډیل لیټرل و. میډیل موږ تاسې ویل چې هغه میډ لاین ته نږدې وي، وجود دغه منځ کرښ ته نږدې وي. او لیټرل موږ تاسې تېره ورځ ویل چې هغه وحشي ته نږدې وي، وحشي خواته نه د وجود د میډ لاین څخه لیرې کېږي. دغه دوه اصطلاحات چې دي په لیټرل پورې مربوط دي. یونیلیټرل معنا هر کله چې یو عضو یو برخه د میډ لاین د وجود د منځنۍ برخې یوې خواته موقعیت لري. مثال موږ تاسې زړه دی، دا یوازې یوې خواته موقعیت لري، یوازې چپې خواته دی نه، دته موږ تاسې یونیلیټرل وایو. معنا یوې خواته یعنې one side of the body، یعنې د وجود په یوې برخې پورې چې اړه لري. که موږ تاسې انسان راواخلو، داسې په میډ لاین یې موږ تاسې تقسیم کړو، دا منځ یې موږ تاسې پرېږدو. یوه خوا د مثال رایټ دی، بله خوا یې مثال خبرې لیفټ دی نه، چپه خوا ده. اوس په راسته چپه خوا کې چې هر کله عضو دغه میډ لاین ته نږدې کېږي، دغه منځ ته نږدې کېږي، هغه ته موږ تاسې میډیل وایو نه. او که چیرې لرې کېږي، هغه ته موږ تاسې لیټرل وایو. اوس نو یونیلیټرل معنا یو طرف ته، یونی معنا یو، لیټرل معنا وحشي، یعنې که چیرې یو عضو یو برخه یوازې یو طرف ته، مثال موږ تاسې زړه دی یوازې یو خواته موقعیت لري، دا یونیلیټرل دی، صحیح دی، یو خواته موقعیت لري. او بای به دوه ته ویل کېږي، معنا دواړو خواوو ته. که چیرې زموږ تاسې په وجود کې داسې عضو وي چې هغه د میډ لاین یا دغه متوسط برخې دواړو خواته موقعیت لري. مثال د خبرې لکه سږی، موږ تاسې دوه سږي لرو نه، یو راسته دی مثال، بل چپه دی، نو هغه بایلیټرل سو. موږ تاسې پښتورګي دوه انې لرو نه، یو راسته دی مثال، بل چپه دی، هغه موږ تاسې بایلیټرل وایو. نو که هر کله یو عضو مثال دوه عضو وي، یو مثال راسته خواته بل چپې خواته د میډ لاین څخه، هغه ته موږ تاسې بایلیټرل کلمه کارولی سو. او که چیرې یوه عضو وه یوازې یوې خواته وه، هغه ته موږ تاسې یونیلیټرل کلمه موږ تاسې کارولی سو. انشاءالله دا اسانه ده، خاص مشکل به نه وي پکې. زه مخته پسې ښه. اوس موږ تاسې د عضو مومنټس یا حرکتونه باندې لږ بحث کوو. موږ چې بیا د خیره هډوکي او عضلات د خیره سره وایو، بیا ورې موږ تاسې ځینې حرکتونو څخه یادوري د خیره کوو، نو چې هغه اوس لا باید موږ تاسې زده یې. ځینې مومنټس باید موږ تاسې اوس لا په فکر کې یې. مومنټس څخه موږ تاسې دغه مومنټس موږ تاسې ټوله یو په یو سره وایو، د مثال سره وایو. اول فلیکژن دی. فلیکژن معنا د زاویې کوچنۍ کول. هر کله چې یو بند داسې حرکت کوي چې زاویه پکې کوچنۍ سي، مثال لاس راټول سي، مثال خبرې څنګل راټول سي، پښه راټوله سي، هغه ته موږ فلیکژن وایو. چې بل برعکس خلاص سي، هغه ته بیا اکسټنشن ویل کېږي. اوس په عکسو کې تشریح کوو وروسته. هایپر اکسټنشن بیا که چیرې ډېر خلاص سي یو عضو،
زاویه ډېره خلاصه د حد زیات هغه ته هایپر اکستنشن وایي. اډکشن کله چې موږ تاسې وجود ته یو شی نږدې کوو هغه ته اډکشن وایي. کله چې موږ تاسې د وجود څخه یو عضو لرې کوو هغه ته ابډکشن وایي. اډ معنا نږدې کول، اب معنا لرې کول، ابډکشن. بل پرونیشن او سپنیشن د اوس مخکې وویلې. پرونیشن معنا پړمخ کول، د یو عضو پړمخ کول، او سپنیشن بیا د یو عضو ستوني سطح کول ته سپنیشن ویل کیږي. بل موږ تاسو دوه نور اصطلاحات لرو، ریټرکشن او پروټرکشن. اوس په پښتو کې هم ګورو. ریټرکشن معنا چې موږ تاسو یو عضو داخل ته کشوو، خپل حد څخه داخل ته ننوځي، وجود ته ننوځي، هغه ته ریټرکشن ویل کیږي. او برعکس که چیرې یو عضو د خپل نارمل حد څخه د باندې راووځي هغه ته پروټرکشن ویل کیږي. بل بیا الیویشن دی، الیویټور نه لیفت پورته کول. الیویشن معنا د یو عضو پورته کول ته ویل کیږي، د خپل حد څخه پورته کول. او ډیپریشن به برعکس د یو عضو ښکته کول ته ویل کیږي. روټیشن، روټیټ خپل سرخول ته وایي، د یو عضو راسته یا چپه سرخول ته روټیشن ویل کیږي. او سرکمډکشن بیا دایروي حرکت ته ویل کیږي، چې یو عضو مکمل دایروي حرکت وکړي. که یوازې یو طرف ته یې راسته یا چپه هغه ته روټیشن وایي، نه رایټ یا لیفت. چې د مکمل دایروي هغه ته سرکمډکشن وایي. وروسته بیا تشریح کوو. ایکسټرنل روټیشن او انټرنل روټیشن، که چیرې یو عضو داسې وڅرخیږي چې هغه د وجود څخه لرې کیږي، یعنی لرې خواته ځي، هغه ته ایکسټرنل روټیشن ویل کیږي، یعنی د باندې خواته. صحیح دی. که چیرې بیا یو عضو برعکس داخل خواته کتیږي هغه ته بیا انټرنل روټیشن ویل کیږي. بل موږ تاسې انورژن لرو او ایورژن. دا د پښې لپاره استعمالیږي. که د پښې کتول داخل ته هغه ته انورژن وایي، او د پښې کتول خارج ته هغه ته ایورژن وایي. بل ډورسي فلیکشن دی. فلیکشن موږ تاسې ویلي چې د زاویې کتول ته وایي، چې زاویه د خلف خواته، شا خواته، یا د لاس سربیره، د پښې سربیره خواته کاته سي، زاویه کوچنۍ سي، هغه ته ډورسي فلیکشن وایي، یعنی د شا خواته زاویې کمیدل. بل بیا پلانټر فلیکشن دی. دا بیا د تلې خواته، یعنې چې فشار لاندې تلې خواته موږ کات کړو، دا پلانټر فلیکشن دی. پلانټو خپل تلې ته ویل کېږي، تله. او فلیکشن معنا زاویه کوچنۍ کول، یعنې د پښې کتول د تلې خواته. بل موږ تاسې راډیل او اولنر ډیویشن موږ تاسې لرو. ډیویټ معنا کتول یا تاول ته ویل کېږي. که چیرې لاس د راډیس هډوکي خواته کات سي، یعنې لاس موږ تاسې کات کړو چې خارج خواته کات کړو، نه هغه ته موږ تاسې وایو چې راډیل روټیشن، راډیل ډیویشن. هغه چې لاس داخل خواته، وجود خواته کات سي، هغه ته بیا وایي اولنر ډیویشن. زه په پښتو کې عرب جلا جلا وایي، انشاءالله اسانه کېږي درته. ښه مخته ځو. اول راځو سره بېرته شروع کوو. هر حرکت جلا جلا وایي، تشریح کوو یې. اول فلیکشن موږ تاسې وویل، موږ تاسې مخکې هم وویل چې د هغه حرکت دی چې یو زاویه راټوله سي، کوچنۍ سي. صحیح شو. هغه بند چې کوم بند کې موږ حرکت رامنځته کوو، په هغه بند کې زاویه کوچنۍ سي. مثال د خبرې لاس دی، که موږ تاسې لاس داسې راپورته کړو، مثال لوړې خواته راپورته کړو، دغه سنکلې دغه زاویه کوچنۍ کېږي. یعنې اول 180 درجې مثال پراخه خلاص وي، بیا دلته کوچنۍ سي، مثال د خبرې 90 درجې سي، یا 80 درجې سي. دغه ته فلیکشن ویل کېږي. دغه بند دپاره دا فلیکشن سو، دغه بند دپاره. او که لاس موږ راټولوو، لاس راټولوو مثال د خبرې، بیا دغه بند چې دی د دې زاویه کوچنۍ کېږي، دې ته بیا دغه د مړوند د زاویې فلیکشن ویل کېږي. صحیح دی. او بل بیا موږ تاسې وایو چې اکسټنشن. اکسټنشن بیا د فلیکشن برعکس دی، چې زاویه پراخه سي. اوس موږ تاسې لاس ټول کړی وو، بېرته مو لاس داسې خلاص کړي، زاویه مې مثال 90 درجې وه، بېرته مو غټه کړله 180 درجې شول مثال، نو دې ته بیا اکسټنشن ویل کېږي. د زاویې یا د بند خلاصول ته یا د زاویې غټول ته اکسټنشن ویل کېږي. بل بیا هایپر اکسټنشن دی. هایپر معنا زیات، یعنې تر حد چې زاویه زیاته پراخه سي، هغه ته هایپر اکسټنشن ویل کېږي. دا درې حرکتونه وه چې مثال سره ما دې وویله. مخته ځو. دا بیا دلته د زاویې په دغه درشولې دي، انشاءالله اسانه دي. هغه موږ تشریح کړي دي چې زاویه کوچنۍ کېږي او غټېږي. نه د بند دپاره که موږ تاسې مثال لاس راټولوو، داسې له خواته راټولوو مثال لاس، دغه زاویه کوچنۍ کېږي. دې ته مې د بند د مړوند یا ریسټ فلیکشن ویل کېږي. که یې بېرته خلاصوې هغه بیا اکسټنشن، د مړوند
یا د ریسټ اکستنشن سو. که ډیر خلاصې شاته پسې هغه به هایپر اکستنشن سو. دغه رقم په د پښې بند کې هم دغه رقم دی، مثال د خبرې په زنګانه کې د پښې بند بجله کې هم دغه رقم دی، مثال د خبرې سنګله کې هم دغه رقم دی. صحیح دی. یا که زاویه کوچنۍ کیږي، داسې حرکتي زاویه کوچنۍ کیږي، هغه لاس راټولیږي یا عضو راټولیږي، هغه ته موږ تاسې فلکشن وایو. که برعکس خلاصیږي هغه ته موږ تاسې اکستنشن وایو. که ډیر کیږي بیا هایپر اکستنشن یا هایپر فلکشن دی. بیا راځو دوه نور اصطلاحات موږ تاسو وایو چې مخکې مو هم وویل. اډکشن، اډ معنا اضافه کول. کار کله چې وجود ته یو برخه ور اضافه کیږي، ور نږدې کیږي، هغه ته موږ تاسو اډکشن وایو. نه که موږ تاسو لاسونه مثال خلاصي موږ راټولوو، صحیح سو وجود سره ټولوي، ته موږ تاسو اډکشن وایو. صحیح دی. moving a body part toward the midline، یعنی هر کله چې یو برخه د وجود یو برخه د عضوي دغه midline دغه مین سره نږدې کیږي، هغه ته موږ تاسې اډکشن وایو. اګه چیرې بیا برعکس موږ تاسې لرې کوو بیرته، هغه ته بیا ابډکشن ویل کیږي. مثلا لاس بیرته خلاصوي د وجود څخه لرې کوي، نه دا بیا ابډکشن دی، دا بیا ابډکشن ویل کیږي. away from the midline، د midline چې یو عضو موږ لرې کوو، وجود څخه لرې کوو، هغه ته موږ تاسې ابډکشن وایو. بل موږ تاسې دوه نور اصطلاحات وویل چې یو ستونیز تخ بل پړمخې ونه. پرون موږ ویل چې پړمخې، نو پرونیشن معنا پړمخ کول، مثال د آرم د لاس، مثال د پښې، مثال د خبرې د تلې، نه یا مثال د خبرې د وجود پړمخ کول ته موږ تاسې پرونیشن وایو. سوپینیشن بیا سوپاین معنا ستونیز تخ کول د عضوي چې مثال خبرې لوړ خواته متوجه کیږي، هغه ته بیا سوپینیشن ویل کیږي. که لاس یې، که پښه یې، که هره برخه یې که لوړ خواته متوجه سي، هغه ته موږ تاسې سوپینیشن وایو، معنا ستونیز تخ کول. پرونیشن پړمخې، سوپینیشن ستونیز تخ. بل موږ تاسې ځینې نور اصطلاحات وایو چې اول ریټرکشن دی، معنا د یو عضوي شاته کول یا راټولول، د یو عضوي د یو برخې بیکورډ حرکت دی، نه شاته کول. مثال دا زنه ده، زره که موږ تاسې په سر راټوله کړو، شاته کش کړو نارمل حد څخه، مثال خبرې لوړه زامه چې ده لږ مخته پاتې سي، لاندې زامه ننوځي، دته ریټرکشن ویل کېږي، معنا راټوله سي. مثال خبرې برعکس که چیرې موږ زنه لږ داسې راوباسو، یعنې لاندې زامه راووځي، لوړ زام پر خپل حال پاتې، ته بیا پروټرکشن ویل کېږي. مثال راایستل د باندې خواته د یو عضوي راایستل ته ویل کېږي. بل الیویشن دی، پورته کول ته وایي، نه د یو عضوي د خپل نارمل حد څخه یو څه ور پورته کول ته الیویشن وایي. او بل ډیپریشن و، د یو عضوي د خپل نارمل حد څخه لاندې کشول ته موږ تاسې ډیپریشن وایو. بل موږ تاسې راځو ځینې تاو یا مثال څرخېدونکي حرکات دي چې هغه کې اول روټیشن دی. روټیشن معنا د یو زاویې باندې یو د عضوي څرخول ته ویل کېږي، یا راسته خواته یا چپې خواته ته روټیشن ویل کېږي. مثال سر یوې خواته څرخی، دا یو روټیشن سو، نه بلې خواته څرخی، مثال بل روټیشن سو. صحیح سو. مثال خبر لاس څرخی، مثال یوې خواته او بلې خواته، هغه ته چې دی دا روټیشن دی. اوس که چیرې دغه څرخېدل مکمل دایروي سي، مکمل څنګه سي؟ مکمل دایروي سي، د 80 درجې یو برخه وڅرخېږي، هغه ته بیا سرکمډکشن وایي، معنا سرکولر دایروي، نه مثال د اوږې بند لاس وڅرخی، نه مړوند کې لاس مثال تاو کې وڅرخی، هغه ته بیا مثال سرکمډکشن ویل کېږي. مثال خبرې یا مثال پښه مکمل تاو کې وڅرخی، نه ته بیا سرکمډکشن ویل کېږي. اوس که چیرې دغه روټیشن دا رقم وي چې تاو مثال یوې خواته یا بلې خواته تاو کېدل یې، که چیرې دغه تاوېدل د وجود داخلي خواته، مثال لاس ته تاویې د وجود داخل ته مثال تاویې، ته بیا انټرنل روټیشن وایي. مثال دغه تاسو ګورئ لاس مثال داخل خواته ګوره تاو کړی دی، ته وایي چې انټرنل روټیشن. که بیا چیرې لاس داسې تاویې چې لاس خلاص خارج خواته تاو سي، هغه ته بیا ایکسټرنل روټیشن ویل کېږي، معنا داخل خارج خواته د لاس تاول. خالی مثال مازې د عضو تاول هغه ته روټیشن وایي، که دغه تاول مکمل دایروي سي سرکمډکشن سو، که داخل خواته انټرنل سو، که خارج خواته ایکسټرنل سو. بل بیا موږ تاسې یو بل اصطلاح وایو، دا هم تکراري غوندې ده تقریبا. فلیکشن خو موږ تاسې ویلي چې هغه د زاویې لنډول یا کوچني کول ته فلیکشن ویل کېږي. اوس نو لیټرل فلیکشن، که چیرې یو زاویه یو عضو موږ داسې حرکت ورکوو چې زاویه کوچنۍ سي خو خارج خواته، یا لیفت دی یا رایټ دی، نه د وجود د میډلاین څخه لرې کېږي. مثال سر داسې ته کته یې دې خواته، دغه د غاړې زاویه کوچنۍ سوله، فلیکشن رامنځته سو، خو دا سر لرې سو د وجود څخه، دته لیټرل وایي، یعنې لیټرل فلیکشن سو. فلیکشن هم دی، لیټرل هم دی. یا مثال دې خواته تاویې سر، نه
دغه زاویه خو کوچنۍ سوله، نو خو پلګژن سو او سر چې لیرې سو لیټرل سو، لیټرل پلګژن. یا مثال موږ تاسې مثال په سپورت په وخت کې چې کوم مخ دغه د نس یا د ملا حرکتونه کوو، مثال ملا داسې کتو مثال وحشي خواته نه، دغه د ملا دغه بغل دغه زاویه کوچنۍ کېږي، پلګژن رامنځته کېږي، خو لیټرل پلګژن سو، لیټرل پلګژن سو. یا هم برعکس دا بلې خواته چې موږ ملا چې کتو پلګژن دی خو هغه څنګه دی لیټرل پلګژن معنا وحشي خواته، معنا د وجود څخه موږ دغه برخه لرې کوو، دغه زاویه څه کوو لرې کوو، هم زاویه کوچنۍ کېږي هم لرې کېږي، ته ویل کېږي لیټرل پلګژن. بل د پښې د پاره ځینې حرکتونه چې موږ تاسو کولی شو هغه شکل ته لنډ وایو. اول انورژن دی، ان معنا داخل ته، ورژن معنا تاول. هر کله چې موږ تاسې تله یا پښه داخل خواته مثال تاو سي هغه ته موږ انورژن وایو نه، پښه مثال پښه مثال د بډې ګوتې خواته موږ داسې کوو تاوو یې داخل خواته نه باسو پښه، ته موږ تاسې وایو انورژن. بل بیا ایورژن دی برعکس دی، ایورژن چې د کوچنۍ ګوتې خواته پښه موږ چې کوو کتو د کوچنۍ ګوتې خواته یعنې خارج خواته موږ پښه چې کوو داسې تاوو، دته بیا ایورژن ویل کېږي. بل موږ تاسې ډورسي فلکشن وایو، فلکشن خو موږ تاسې ویلي فلکشن د زاویې کوچنۍ کول ته وایي، ډورسي موږ تاسې ویلي چې ملا یا شاته ته ویل کېږي. اوس موږ تاسې پښه سره راپورته کړو وړې خواته یعنې د پښې دغه شاخوا ده دغه سربیره نه شاخوا، دلته زاویه هلته کوچنۍ سوله نه فلکشن رامنځته سو، خو دغه د پښې ډورسي پارټ دی، ډورسل پارټ دی، نو ډورسي فلکشن سو دا چې سو ډورسي فلکشن سو. بل بیا پلانټر فلکشن دی، پلانټ خپله یا پلانټو خپله تلې ته وایي تله، دغه لاندې برخه تله د پښې لاندې خوا، او فلکشن بیا هغه حرکت چې زاویه کوچنۍ سي. نو که چیرې موږ پښه بیا د تلې خواته کتو دلته خو زاویه کوچنۍ کېږي، فلکشن خو رامنځته کېږي، خو پلنټر دی معنا د تلې خواته کتېږي، نو پلنټر فلکشن دې ته ویل کېږي. فلکشن دی خو د تلې خواته دی، نو پلانټر فلکشن سو. پلانټو معنا تله، فلکشن معنا زاویه کوچنۍ کېدل، هغه حرکت چې زاویه پکې کوچنۍ کېږي. بل موږ تاسې لاس دپاره حرکتونه موږ تاسې وایو، که چیرې موږ تاسې دغه لاس را اخلو د بټې ګوتې خواته کتو، د بټې ګوتې خواته موږ څه کوو ده کتو، د غټې ګوتې خواته موږ کتو، یعنې خارج خواته موږ لاس تاوو کتو، لاس مستقیم داسې نیسو د بټې ګوتې خواته موږ چې داسې تاوو یې داسې وحشي خواته، دته ویل کېږي راډیل ډیویشن، ځکه زموږ تاسې په وحشي په دغه برخه کې راډیس هډوکی دی، یعنې د راډیس خواته کت سو نو راډیل ډیویشن سو. او برعکس که چیرې موږ دغه لاس د کوچنۍ یا خمچۍ ګوتې خواته کتو، که لاس موږ چې کوو د کوچنۍ ګوتې خواته یا د وجود داخل خواته کتو دته بیا اولنر ډیویشن وایي، ځکه دلته موږ تاسې په ونسي خوا کې اولنا هډوکی موږ تاسې لرو، د خیر بحث پر کوو بیا وروسته مخته راځي انشاءالله. او بل حرکت دی اوبسیشن، اوبسیشن معنا د ورغوي په مقابل کې د دوو ګوتو حرکت ته اوبسیشن ویل کېږي، صحیح یا د بډې ګوتې حرکت ته اوبسیشن ویل کېږي. موومنت اف د ټام across the palm of the hand، یعنې د بټې ګوتې هغه حرکت چې هغه د ورغوي په مقابل کې هغه ته اوبسیشن ویل کېږي. موږ تاسې بیا د خیره وایو په ورغوي کې دلته په لاس کې دوه رقم مسلس یا عضلات دي چې یو تینر دی بل هایپوتینر دی، چې په دې تینر او هایپوتینر کې یو مسل چې دی هغه اوبسینیټور مسل ده، نو هغه دا حرکت کوي چې د برته کوته یا کوچنی ګوته صفو کې ورغوي ته مقابل راتاو کې راکشه کې دا ته اوبسیشن ویل کېږي، چې د بټې ګوتې هغه حرکت چې هغه د ورغوي په مقابل کې چې سي راټوله سي ته اوبسیشن ویل کېږي. دا هغه زاویې دي مازې موږ کوم حرکتونه وویل د په زاویو کې بعض درشه ولیدل دي، انشاءالله اسان دي ټوله مو تشریح کړي دي. بل موږ تاسې ځینې کویټانې موږ تاسې وایي په وجود کې موږ تاسې ځینې کویټانې موږ تاسې لرو چې دا کویټانې چې د مثال خبرې یو قدام ته دي او بل خلف ته دي، یو خپله وینټرل دي معنا قدامي پر نس قدام پورې مربوط دي، او بل چې دي هغه ډورسل دي په خلف پورې چې دي مربوط دي، په خلف پورې ډورسل کویټې په خلف پورې مربوط دي. په وینټرل کې په قدام پورې چې مربوط دي هغه توراسیک ته مثال صحیح دی، ابډومینل ده او پلویک ده، دا درې غټې کویټانې دي. بیا په توراسیک کې دلته پلورل کویټه جلا ده، خپله میډیاسینم جلا دی او خپله پریکارډیل کویټه چې ده جلا ده، خیر مخته راځي بیا وایو انشاءالله. مازې کویټانې مې بحث کوو چې یو قدام ته دي او بل خلف ته دي. په خلف کې بیا کرانیل د سر کویټه ده خالیګاه ده او بل سپاینل کارډ چې ده کویټې یا خالیګاه ده، چې د خیره بیا وروسته درسو کې انشاءالله ویل کېږي، مخه د خیره سره ویل کېږي دا. ښه دلته بېرته هغه مې بحث سوی دی چې په توراسیک کې میډیاسینل ده، پلورل ده او پریکارډیل ده، هغه تېر درس دی.
اوس راځو موږ تاسو ځینې اصطلاحات وایو دا چې موږ تاسو اناټومي چې ده دا سیستمیک موږ تاسو وایو مثال خبرې د هډوکو سیستم وایو عضلات وایو مثال د وراني سیستم وایو هضمي سیستم وایو تنفسي سیستم وایو نو اول موږ تاسو هډوکي د خیره شروع کوو نو د هډوکو لپاره موږ تاسو ځینې عمومیات باید وایو دلته موږ تاسو ځینې د هډوکو هغه عمومي اصطلاحات موږ تاسو په اړه بحث کوو چې په هډوکو کې ډېر زیات استعمالیږي ده اول ایمیننس هر کله چې په هډوکي کې د یو برخه راوتلې وي هغه ته موږ تاسو ایمیننس وایو په هډوکي یو راوتلې برخه ته موږ تاسو چې وایو ایمیننس وایو توبرزټي هر کله چې یو برخه راوتلې وي لږ او زیږه وي زیږه برخه هغه ته موږ تاسو توبرزټي وایو دا اکثره وخت عضلات لپاره عضلاتو سره مشکل نه اوس په عکسو کې تشریح کوو بیرته بل موږ تاسو وایو سپاین سپاین خپل خار یا زوست وایي هر کله چې په هډوکي یو تیره برخه که څه هم موږ تاسو د لپاره بل اصطلاح هم لرو پروسس په هډوکي کې یو برخه راوځي هغه ته موږ تاسو پروسس وایو نه خو که چیرې برخه ډیره تیره وي هغه ته موږ تاسو سپاین وایو نه لکه مثال د ملا په شمزۍ کې مثال ورټبراو کې موږ تاسو سپاینونه لري سپاینس پروسس اوس په تاسو کې به وګورو بل موږ تاسو کریسټ وایو کریسټ یو موږ تاسو لاین لرو لاین په هډوکي لاین معنا کرښه لیک چې په هډوکي نازک کرښه تېره شوې بل موږ تاسو ریج لرو بل موږ تاسو ریج لرو ریج بیا نسبت لاین ته یو څه ډیر راوتلی یو څه تیری مثال ریج اول لاین لږ کوچنی سپکه کرښه ده ریج بیا لږ چې تیره سي هغه ته بیا ریج وایي که چیرې دا کرښه ډیره تیره سي هغه ته بیا موږ تاسې بل اصطلاح کارولی سو چې هغه بیا چې دی هغه بیا کریسټ دی ښه بل یې چې دی کریسټ دی کریسټ بیا موږ تاسې وایو چې دا بیا د چې کوم وخت دغه ریج یا لاین ډیر راوځي هغه ته موږ تاسې کریسټ وایو اوس په عکسو کې تشریح کوو نو دا درې سره ورته دي که چیرې په هډوکي یو کرښه لږ راوتلې هغه ته موږ تاسې لاین کلمه کاروو که چیرې دغه کرښه لږ تیره وي هغه ته موږ تاسې د ریج کلمه کاروو چې څوکه ولري لږ که چیرې تیغې په رقم وي ډېر راوتلي هغه ته موږ تاسې کریسټ کلمه موږ تاسې کارولی سو دغه دپاره چې وروسته انشاءالله دې باندې په عکسو کې هم بحث کوو بل موږ تاسې راځو پوسا لرو پوسا معنا خفره یا کنده چې په هډوکي ژوره برخه یې لږ ژوره سوې هغه ته موږ تاسې فوسا وایو که دغه ژورتیا ډیره زیاته سي لویه سي هغه ته بیا کیویټي ویل کېږي چې خارجه لږ ډیره سي بل بیا کانال او ډکټ دی کانال ډکټ بیا د پیپ غوندې په هډوکي کې هغه لاره چې دوې خولې ولري مثال د خبرې د رګ دپاره یې د عصب دپاره د بل شي دپاره یې نه کانال جوړ سوی دوې خولې لري منځ یې خالګه پیپ په رقم وي بل فورامین بیا کوچني کوچني سوریان دي په هډوکي کې چې هغه مثال ځینې وخت تغذیه دپاره جوړ سوي مثال نرم شریان دپاره جوړ سوي د ارتریز دپاره جوړ سوي ځینې وخت غټ هم کېدای سي چې فورامینونه یې نه په ځینې هډوکي کې غټ هم کېدای سي یعنې داسې سوری چې دواړې خواوې سوری نه هغه ته بیا فورامین موږ تاسې وایو اوس فوسا او کیویټي چې ده هغه یوازې داسې لکه مثال پیاله په رقم یوازې داسې کند یي نه لاندې خوا یې ډکه یي لاندې خوا یې پوښل سوی سره بیا یې مازې خوله یې خلاصه یي لیکن فورامین بیا دواړې خواوې خلاصه یي نه اکثره وخت داسې سوریان وي ښه مخته ځو موږ تاسې دغه اصطلاحات په عکسو کې هم مستشرح کوو بحث به کوو مثال تاسې په دغه عکس کې مثال خبرې ځینې شیان وینئ مثال لکه دغه چې راوتلي ساحې دي دا کره ته موږ تاسې ایمیننس ویلی سو دا ګرد چې دی ایمیننسونه ویلي دا ګرد خو دا ایمیننسونه فرق کوي اوس دا مثال سپاین دی دلته بیا سپاین تیاره دی یو څه مثال خبرې نه انټیریر سپاینس پروسس دی بیا د خیره بحث به کوو انټیریر superior iliac spine نه anterior inferior iliac spine مثال د خبرې دلته بیا موږ تاسې کریسټاوي لرو تیغې پر رقم څوکه لرو نه دا تیغې په هر هډوکي به داخل انشاءالله بیا وایو دا بیا مثال د بل هډوکي ایمیننس دی او اتیا برخه د مثال د منځ کې ده دا مثال د بل هډوکي چې دی ایمیننس دی او اتیا برخه د مثال د خبرې دا مثال د بل هډوکي چې دی ایمیننس دی او اتیا برخه د مثال د خبرې دا مثال د خبرې دلته توبرکل دی مثال نه داسې توبرکل غوندې راوتلی دی صحیح دی د هر کوم مثال موږ تاسې ځینې وخت ټبریزټیان لرو دلته اوس په داخل کې دلته نه معلومېږي د هډوکو ترمنځ دلته ټبریزټي شته دلته هم شته ټبریزټي په دغه ساحې راوتلې برخه یې لږ زیږه یي چې هر ځای موږ خیلی بحث پر کوو انشاءالله دا یې مثال فورامین دی نه سوری دی خالیګاه دی مثال د خبرې فورامین دی مثال د خبرې ښه دلته هم مثال ځینې شیان تاسې کولای سئ ووینئ دا مثال لاین دی لیکه
کرښه د لاین دی نه دا لږ ډېر راووځي بیا هغه ته بیا ریج وایي که ډېر بیخي راوځي هغه ته بیا کرسټا ویل کېږي صحیح دی ټراکینټر یو توبرکل دی بل ټراکینټر دی چې توبرکل ډېر غټ سي هغه ته بیا ټراکینټر وایي نه بیضوي داسې ډېر غټ سي بیا د خیر مخته راځي بحث به کوو دا اوس یو فورامین دی سوری دی دا اوس سپاین دی نه تیاره موږ ویل چې داسې تیاره یي په هډوکي هغه ته موږ تاسې وایو سپاین موږ تاسې وایو صحیح شو دغه ټوبلزټي د وینې دغه زیږه برخه دغه ټوبلزټي د په یو هډوکي ټوبلزټي معنی زیږه برخه دغه یو توبرکل دی نه داسې بیضوي او تلې برخه ده اپیکونډایل وروسته وایو یو کونډایل دی کونډایل دغسې بیضوي برخه چې هغه بند جوړ کړي هغه بیضوي برخه چې هغه بند جوړ هغه ته کونډایل وایي کونډایل او لوړې برخې ته بیا اپي معنی سربیره هغه ته بیا اپیکونډایل وایي اوس مخته راځي دغه بل ټوبلزټي د پراډیل هډوکي ده ټوبلزټي زیږه برخه نه دا ټوبلزټي د شاوس دغه بیا سپاین دی ملا په تیر کې نه تیره تیره ساحې دي هغه ته سپاین ویل کېږي سپاینس پروسسونه دې ته ویل کېږي دا ځینې هغه ټرمونه وایي په هډوکي چې موږ تاسې په کارېږي او موږ هغه وروسته بیا خیر چې په هر هډوکي موږ تاسې ځانګړي بیا د خیر سره وایو انشاءالله ځینې نور دغه ټرمونه هم شته چې اول پاکي فیشر دی معنا درز هر کله چې په هډوکي کې درز موجود وي یعنې یو هغه ټکي باندې ټروما وارده سي مات سي لږ درز پیدا کړي هغه ته هم فیشر ویلی سي هیاټس معنا خوله هر کله چې په هډوکي مثال د خبرې که داسې مثال کانال وي مثال د خبرې فورامین وي دغه خولې ته موږ تاسې هیاټس وایو دغه پوهه چې دا سورۍ ته ور داخلېږي دا خولې ته هیاټس ویل کېږي سلکس یا ګروف دا بیا ناوې ته وایي چې ناوه هر کله چې مثال د خبرې په هډوکي داسې راوتلې برخې مثال لاین یا ریج یا کریسټ نه د بیا داسې راوتلې برخې په منځ کې چې کومه خارجات یې رسوي هغه ته موږ تاسې وایو سلکس یا ګروف لکه ناوه دا د بام چې کومه اوبه راځي داسې په ناوو کې راځي نه هغه د پاسه ناوه مثال که موږ تاسې په ریګ کې یو تیاره شی کشف کړو نه او چې کوم چاپ پاته سي په دا چاپ ته موږ دغه ته سلکس وایو نه ریګ یا مثال موم یا بل پوست خاورې مثال بل پوست شي موږ په هغه کې مثال خبره سي ګوته کشف کړو مثال یا کلک شی کشف کړو ورې چاپ چې پاته سي لیک چې پاته سي خالیګات یې ناوه یا ګروپ یا سلکس وایي بل کونډایل ما مخکې درته ویله دا خپله بیضوي برخه ده چې مفصل جوړوي بند جوړوي مفصلي برخه ته ویل کېږي په هډوکي مفصلي برخه چې هغه بند جوړوي که چیرې بیا دغه بند څخه لږ لوړه برخه وه راوتلې وه هغه ته بیا اپیکونډایل وایي چې اوس په عکس کې ما ته ښکاره کړي یا تېر عکس کې هغه ته بیا اپیکونډایل وایي دغه عکس وګورئ دلته دغه په فیمور هډوکي دغه لاندې برخه ته وګورئ دلته دغه بیضوي برخه چې ده دغه بند چې جوړوي دغه دې ته کونډایل وایي دا بند جوړوي نه مفصلي برخه ده دغه لوړ چې بیا دغه څوکه چې راوتلې ده دا بیا اپیکونډایل دی معنا سربیره د کونډایل څخه لوړ د کونډایل څخه سربیره نو کونډایل چې په هډوکي کې هغه برخه چې هغه بند جوړوي او اپیکونډایل چې هغه دغه څخه لږ سربیره یا لوړ وي توبرکل مې درته ویلي چې دا په هډوکي کې بیضوي برخه ده چې راوتلې وي خو بند نه جوړوي چې بند جوړ کړي هغه کونډایل دی او چې بند نه کوي جوړ هغه توبرکل ویل کېږي دا یو اعظمي لویه بیضوي بارزه ده نه راوتلې برخه ده چې توبرکل وایي چې بند جوړ کړي هغه ته کونډایل وایي چې بند نه جوړ کړي هغه ته توبرکل ویل کېږي دغه رقم تقریبا کونډایل توبرکل سره ورته چې کونډایل فقط بند جوړي مفصل جوړي او توبرکل یې مفصل نه جوړي دا اکثر وخت دا فرق لري سره دا عکس کې تاسو کولی شئ دغه نښې چې موږ تاسو وویل ښه واضح وینئ بیا یو ویډیو هم زه سره شریکوم د خیره سره دغه مطابق مثال دغه اول دغه کالم کې موږ هغه شیان وایو هغه برخې وایو چې هغه articulatory part دی معنا بند جوړي مفصل جوړي چې باقي موږ د هډوکي سر نه وایي هیډ نه اکثر وخت د هډوکي دا هیډ چې دی دا بند جوړي سرونه یې د هډوکي مثال خبرې کونډایل دی دغه بیضوي برخه په هډوکي کې بندونه جوړي صحیح دی اکثر وخت دا چې کونډایل چې جوړي بند یعنې کونډایل هغه د هډوکي بیضوي راوتلې برخه ده چې هغه بند جوړي ټوکلیا بیا لکه چپړاس د دروازې په رقم چې دروازه خلاص او بندېږي نه دغه چپړاس په رقم بند جوړي هغه راوتلې برخه چې هغه چپړاس په رقم چې بند جوړي دا ګر د هډوکو لینډ مارکس دي ان د هډوکو هغه مارکونه چې په هډوکي موقعیت لري په ځینو هډوکو کې نه په ټولو کې نشته هر یو کپیچولم خپله کیپوټ سر ته وایي کیپوټ خو که سر ډېر داسې کوچنی سر یې هغه ته کپیچولم وایي صحیح شو کیپوټ او هیډ چې دی د هډوکي سر ته ویل کېږي که چیرې دا کوچنۍ برخه وه هغه ته بیا کپیچولم ویل کېږي فیسټ بیا هغه برخې چې د هډوکي چې بند جوړوي خو هموار وي لکه مثلا سره پرتې مثال د خبره ګوتې سره وموښته نه هسې پرتې اوس راځو په دوهم کالم کې هغه برخه چې هغه الیویشنز لري معنا راپورته سوي ځای څخه چې سوي راپورته سوي مثال اول لاین دی لیک یو کرښې مازې
دوهم رج دی که لږ ډېر راپورته هغه ته رج وایي. که بیخي ډېر پورته سي هغه ته بیا کرسټ ویل کېږي. بل بیا راونډډ چې بیضوي راوتلي یې خو بیضوي ګوره بند نه جوړوي. بند چې بیا دي هغه دغه تېر مخکې چې ویل کونډایل ټراکلیا او هیډ کپیچولم هغه بند جوړوي. دا بند نه جوړوي، دغسې راوتلي برخې دي. صحیح دي. توبرکل بیضوي برخه ده چې راوتلې وي. صحیح شو. توبرزټي بیا زیږه برخه ده چې زیږه یې یو څه. او ټراکنټر بیا که چیرې توبرکل غټ سي، یو څه غټ چې سي هغه ته بیا ټراکنټر ویل کېږي. او اپیکونډایل بیا دا بیا د کونډایل څخه یا د بند څخه لوړ یو څه دغه ته بیا اپیکونډایل وایي. د کونډایل یا بند څخه یو څه لوړ. دلته موږ تاسې کونډایل وویلې. کونډایل په مفصلي برخه کې دی، هغه بند جوړوي. خو اپیکونډایل بیا بند نه جوړوي، هغه بیا د هغه څخه یو څه لوړ دی. بل شارپ تیره راوتلې برخه یې هغه اول مثال سپاین دی، زوس برخه راوتلې برخه یې نه موږ تاسې په عکسو کې مخکې وویله. ځکه سپاین سره تیاره برخه یې که چیرې بیا لږ کاټ سوی چې لږ په رقم یې تاو سوی هغه ته بیا هیملس ویل کېږي. هیملس ویل کېږي. که چیرې بیا یو بغل ته راوتلي د تیاره برخه هغه ته بیا سټایلویډ پروسس وایي. صحیح شو. عموما موږ تاسې دغه دروسو ته پروسس هم ویلی سو. پروسس ځکه پروسس معنا راوتلې برخه. بل بیا بون ډیپریشن دی، معنا چې ننوتلي په هډوکي کې هغه لینډمارکس یا هغه بڼې چې هغه ننوتلي داخل ته ننوتلي. مثال خبره اول فوبیا ده. فوبیا اکثره وخت د هډوکي په سر کې داسې کوچنۍ ننوتلې ساحه یي، دلته لیګامنټونه او شیان سره مښلي چې د هډوکي چې دا بند ټینګ کړي. دته فوبیا وایي. کوچنۍ سوری د هډوکي په سر کې عموما. بل پوسه هم موږ وویل چې دا خفره ده په هډوکي کې کنده یو ژوره برخه یي. صحیح. په هر برخه کې چې پیویا یوازې په سر کې پوسه هر برخه کېدای شي چې رامنځته شي. بل ګروپ یا سلکس و دا چې کوم وخت دغه پوسه اوږده سي نه. که مثال موږ تاسې ویل چې په ریګو کې په خاوره کې یا پوست کې موږ تاسې یو کلک شی کش کړو هغه چاپ چې پاتې سي ناوې په رقم نه هغه ته موږ سلکس وایي. سلکس یا ګروپ. که چیرې پوسه اوږده سي داسې کش سي هغه ته ګروپ یا سلکس موږ تاسې وایي. داسې مثلا دغه درس تاسې په منځ کې وینئ چې په دې کې بیا اکثره وخت رګونه تېرېږي یا د عضلاتو ټنډن پکې تېرېږي اکثره وخت. نوچ بیا داسې چې ناڅاپه په یو برخه کې ننوتلې برخه یي هغه ته نوچ موږ تاسې وایي. اکثره وخت نوچ یې د نورو برخو دپاره جوړ سوی. مثال د بلې برخې دپاره د نوچ جوړ سوی. مثال یو هډوکی مثال خبرې راوتلې برخه لري، بل هډوکی مثال د ننوتلې برخه لري. دواړه سره یو ځای کېږي. یعنې دغه یو هډوکی د بل دپاره نوچ لري، معنی ننوتلې ساحه دغه دپاره لري. فورامین چې دی موږ تاسې وایو چې هغه یو سوری یا خالیګاه چې په هغه کې مثال خبرې نرب تېرېږي، شریان یا ورید تېرېږي مثال یا د بل شي دپاره خالیګاه سوری مثال دواړه خواوې خلاصې نه. کانال به چې داسې اوږد یي او دوې خولې ولري. فرامین عموما داسې لنډ یي نه ډېر اوږد نه یي، خو کانال به اوږد یي مثال دوې خولې لري. پیپ په رقم اوږد یي دوې خولې لري. د هرې خولې ته بیا موږ تاسې هیاټس ویلی سو. فشر بیا درز دی، چاک یا درز چې موږ تاسې ورته وایو په هډوکي کې داسې ناببره درز یا چاک چې ځای رامنځته سوی هغه ته موږ تاسې فشر ویلی سو. صحیح دی. دغه یو فوبیا به هلته ښکاره کړم په دا عکس کې هغه موږ تېر عکس کې هلته موجوده وه. فوبیا په دغه هیمورس په فیمور په سر کې داسې کوچنۍ فوبیا موږ تاسې لرو چې هغه په هغه تېرو عکسو کې وه. دلته داسې مثال خالیګاه یې په دا منځ کې دلته قرار لري. دغه د هیمورس هډوکي په دغه سر کې دغه د فیمور هډوکي په دغه سر کې دلته موقعیت لري. په دغه سر کې دلته کوچنۍ فوبیا چې هغه سره لیګامنټ ورسره موښتي. صحیح شو. نو موږ تاسې نن ورځ درس ته غوندې وو. دا د اول لیکچر آخري پای و. نور انشاءالله دا لیکچر خلاص و. سبا خیر موږ تاسې د سکلیټل سیستم د خیره شروع کوو. سکلیټل سیستم د هډوکو وظایف ډولونه د خیر سره وایو او بیا مخ ته پسې ځو انشاءالله. که په دې درس اړوند کوم پوښتنه او سوال وي تاسې په ګروپ کې بیا کولی شئ مطرح یې کړئ. او په د اخره کې څو سلایډ راځي دا پوښتنې دي. زه به ستاسو ته د سلایډونه پورته کړم. تاسې کولی شئ دغه پوښتنې ځان سره ام سی کیوز جوابونه هغه ته ورکړئ او ځان سره یې حل کړئ. سبا ته یې ماته راواستوئ په ګروپ کې. نو ښه شپه ولرئ. د غونډې درس لپاره بس ده.